تاته وایم لږ اخلاق لرې که نه لرې؟ دا څه شکایت اوس؟ ولې؟ سګرېټ دې لګولی د دانې دلته پکې او بیا د مشرانو مخ ته ته څنګه سګرېټ څکې؟ نو څه شي دی؟ نو تاسې زموږ مخ ته نه څکوئ؟ یاره کشر هلکې دونه خبرې ستا په کوم ځای کې وې؟ څه شي مې وکړله؟ ما په ټلیفون اخته وم. ګوره دلته دې غزلې چالانې کړي، سروزې چالانه کړي دي او بل دغه دلته مې مطالعې ته نه پرېږدې، سګرېټ دې لګولی د دان پر ما را پکې او خبره مې چې دا تاوان کوي. د مشرانو مخ ته سړی سګرېټ نه څکي، دا یو ډول بې ادبي ده. تر څو لا موږ تاسو تر وشو ستا ټوله تعلیم پر دغه باندې ودرېدی. نو خو دې بلا نو ځوان شولم نو باره سګرېټ به نه څکوم نو. سګرېټ ښه کار نه دی، بیا د مشرانو مخ ته ناست یې ټلیفون دې چالانه کړی دی، سړی د مشر مخ ته داسې نه کښېني. نه دا سګرېټ خو باید بیخي ونه څکې. نو چې بد کار دی نو تاسې د کشرانو مخ ته ولې څکوئ؟ تا زما مخ ته نه دی څکولی. کجباسي مه کوه، موږ خو مشران یو، هغه پخوا باندې وخته سوي یو، په هغه وخت موږ نه پوهېدلو، کنې موږ چېرې څکوله؟ او ته خو دا دې ځوان یې تعلیم دې کړی دی، نو سګرېټ ته څنګه څکې؟ خو دې خو تا راته وویل هغه کوه چې پلار نیکه دې کولم. ما تا ته نه دي ویلي چې ته سګرېټ وڅکوه، ما تا ته نه دي ویلي چې ته چرس وڅکوه یا غزلې واوره سروز واوره. ما تا ته کله دا خبرې کړې دي؟ ما تا ته هغه ویلي چې پلار نیکه دې ښه کارونه کول، هغه ښه کارونه کوه، هغه منفیات مه خپروه په ځان کې یا په ټولنه کې مه خپروه. یعنې چې دا ښه کار نه دی نو تاسې زموږ مخ ته ولې څکوئ؟ ته کچباسي ولې کوې؟ کچباسي مه کوه. کچباسي دې ولې کوم؟ موږ به اوس بالا تا ته هېڅ نسو ویلی، ځکه کشران دي، نن زمانې کشران دي، که یو څه ورته وایو برابر غوټه په شا بالا تښتي ځي، خارج ته ځي، بالا پر دغه کچاکي لارو باندې ځي یا بالا ورکېږي، د کور ورکېږي، برابر اعلانات پسې کوو چې زموږ مه کوه دا کارونه. تر څه وخت پورې موږ تاسو ته نصیحتونه وکړو؟ نو ما خو هم غلط کار نه دی کړی چې دا غلط کار دی، نو همداسې ولې کوئ؟ نو کجباسي مه کوه. کجباسي مې بیا چېرې وکړله چې سترګې غټې غټې راباندې؟ کجباسي مه کوه. ته ما ولې وخت وایه؟ کجباسي سړی نه کوي. بل دا چې نه مې مطالعې ته پرېږدې، نه ستا څخه تر څو پورې ته د اخلاق زده کوې، د دغسې غلطو خلکو سره کښېنې خود به سګرېټ چا پخته کړلې ده؟ زه یې چا نه یم پخته کړې، تا خپله پخته کړې یم. ما څنګه پخته کړلې؟ اره پلاو دې پیسې راکړه چې ور سګرېټ راوړه، ور سګرېټ راوړه، ور سګرېټ راوړه، ګرده پیسې دې په سګرېټو مصرف کړلې. نو ما تا ته ویل سګرېټ راوړه، ما تا ته نه دي ویل چې ته سګرېټ وڅکوه. نو چې اوس یې په خوی به د هغو اوس یې نو ولاړې شه، وځه ولاړې شه. خدای مو سړی که سړی د مشرانو مخ ته سګرېټ نه څکوي او بیا وایي تا زه پخته کړی یم. ولا دا خبره خو ښه وکړله، که ما دته پیسې نه ورکولی، د دوکانه مې سګرېټ نه په راغوښتلی، نن بولي ده سګرېټ څکولی، زما و مخ ته سګرېټ څکوي. دا ګرده زما د لاس